बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको प्रोग्राम ستاسو غږ سره ستاسو کوربه عدنان خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته زمونږ دا پروګرام ستاسو غږ چې دی ستاسو आवाज دی ستاسو په आवाज کې ستاسو مسلې چې دی هغه ستاسو حکومتي واکمنو او چارواکو ته وړاندې کوو چې دغه شان ستاسو د आवाज د هغوی ته ورسي او د هغوی ستاسو د مسلو حل کولو ته پاملرنه وکړي کتونکو نن زموږ چې کوم پروګرام دی دا په خصوصي توګه د قبایلي ضلع کوم چې نوې زم شوي قبایلي ضلع دي هغه کې د تعلیم صورتحال په حواله دی نن زموږ د پروګرام څلور برخې دي په لومبۍ برخه کې بزو ضلع مومند طرف ته د هغې ځای کې د تعلیم څه صورتحال دی او خلک چې دي هغه طالب علمان د کومو ستونزو سره مخ دي یا کم داسې کارونه دي چې په دې کال وخت کې کم چې د انضمام نه پس شوي دي او په سکولونو کې کم سهولیات دي چې هغه ورکړی شوي دي د پروګرام دویم برخه کې بزو ضلع کورمې طرف ته په کورمه کې دا وخت څه صورتحال دی د تعلیم د فاټا انضمام نه پس چې دی هلته څه سهولیات ورکړی شوي دي او څه داسې حل طلب مسلې دي چې هغه حل کول غواړي کتونکو د پروګرام دریمه برخه کې بزو او رغزو طرف ته چې هلته د تعلیم څه صورتحال دی او د تعلیم خلک چې دي هغه څومره ګیلې لري او څومره د حکومت نه مطالبې کوي کتونکو د پروګرام څلورمه برخه کې بزو ضلع خیبر طرف ته کومه چې د قبایلي ضلع مخکې وا اوس چې دی په فاټا انضمام نه پس په خیبر پښتونخوا په صوبې سره ضم شوي دي نو هلته چې د تعلیم صورتحال دی د هغې په حواله باندې به هم یو رپورټ ګورو کتونکو لاول د پروګرام لومبۍ برخه کې ځو ضلع مومند طرف ته هلته شاکر الله مومند صاحب رپورټ ګورو چې دغه ځای نه د تعلیم څه کمی دی او څه صورتحال دی د هغه ځای او خلک کوم ستونزو سره مخ دي طالب علمان کومې مطالبې لري لاول ګورو دا رپورټ بیا راځو په دې باندې خبرې ستاسو شاکر الله مومند د مشرق ټي وي ستاسو غږ پروګرام سره حاضر یم نن به موږ کتونکو تاسو ته ښیي د ضلع مومند د محکمه تعلیم صورتحال په ضلع مومند کې 612 محکمه تعلیم ادارې دي چې پکې 15 های سکولونه دي 4 هایر سیکنډري سکولونه دي یو هایر سیکنډري سکول پکې د جنکو دی همدغسې 3 ډیګري کالجونه دي یو لکړو ډیګري کالج دی اکاغون ډیګري کالج دی یو ساینس اینډ منیجمنټ کالج دی د دې صورتحال به موږ تاسو ته ښیي په ضلع مومند کې چې د محکمه تعلیم کې څه ستونزې دي دې حوالې سره به موږ د محکمه تعلیم استادان او هلکانو نه پوښتنې کوو دا ټیم موږ په غلنۍ هایر سیکنډري سکول کې ولاړ دلته موږ سره د لسم کلاس هلک هم ولاړ دی د نهم کلاس هلک هم ولاړ دی د دوی نه پوښتنه کوو چې آیا دلته په ضلع مومند کې سټوډنټانو هلکانو ته څه مسلې دي جي بله مسله د اوبو مسله ده او سکول اوبه هم دومره په تکلیف څه ملاویږي چېرته لرې ځینې یو ټینکر راشي هغه هم ډېر وخت بعد راشي سکول اوبه بیا لاسونه وینځلو کرونه وه د ایسوپیز دغه وایي چې لاسونه بار بار وینځئ دا اوبه هم نشته دی او د سکول اوبه هم ډېر په سخته ملاویږي او بل ګرمي ده سولر سیسټم هم کمزوری دی نشته دی او بجلي خو بیخي نه وي دلته یو موږ کور کې سټډي کوله خو د 3G او 4G مسله وه او د لیب سیسټم هم شته دی او لیب باندې هم کار کیږي که نه خو لږ کمې پکې دی لیب کې کمې پکې شته چې هغه راته پوره کړي که نه دوی به چېرته لرې ځای نه یو ټینکر چېرته وګوري هغه راوړي که نه تکلیف یې ورته ډېر څه پوښتنه کوئ بل چې موږ ته اوبه پوره شي او د لیب کې دغه پوره شي سامان خپل پوره شي کتونکو د لور مومند تحصیلي پلانغار سره شاه پرنسپل موږ سره ولاړ دی پاليزایان صاحب د ده نه پوښتنه کوو دا ایډیو هم پاتې شوی دی د ضلع مومند نو په ضلع مومند کې آیا محکمه تعلیم کې څه مشکلات دي او هلکانو ته به څه فایدې میلاو شي جي ما ته خو تقریبا د ټول ډسټرکټ مومند چې پخوا مومند ایجنسي وه د ټولو سکولونو او د ټول تعلیمي حالات کافي حده پورې د هغې معلومات شته خو به هر کیف دې وخت کې چونکې زه د لور مومند نمایندګي کوم د ګورنمنټ های سکول سره شاه تحصیل پلانغار نو زموږ په علاقه کې چې دا د مومند ضلعې په ډېره لرې پرته علاقه کې یو تحصیل دی او د هغې ډېر پسمانده علاقه ده الته نه د خاص کارخانې شته دی الته هېڅ قسم نشته دی زمینداره هم نشته دی د اوبو هم مشکلات دي بهر کې د تعلیم په حواله باندې زه دا ویلی شم چې د پلانغار تحصیل تعلیمي معیار په نسبت د نورې ضلعې ډېر مخکې روان دي او د هغې اصل وجه دا ده چې د هغه د کوم ټیچر برادري ده نو هغه تقریبا زیاده لوکل ده او که نان لوکل هم ده نو هغه بالکل ایډجسټنټ ده هغې سره نږدې ده نو په هغې کې هېڅ قسم له داسې قسم له غیر حاضرانې نه کېږي هغه روان دي بعضې د ځینې کمینې چې موږ ته هلته دي هغه د حکومت د وسایلو د کمي وجه ده لکه بعضې سکولونو کې موږ سره چې کم دی نو ټیچر کم دي
د هغې تعداد کم دی. بعضې سکولونو کې موږ سره بلکې په زیاتو سکولونو کې د اوبو کمی دی او د اوبو کمی چونکې په ټول ضلع کې دی خو هلته هم د اوبو کمی موږ سره شته دی. نو که حکومت موږ سره د ځینې څیزونو کې خاص کر په اوبو کې چونکې نن سبا بجلي نشته دی او دا د کمپیوټر زمانه ده. په سکولونو کې د کمپیوټر یو سبجیکټ هم پړاویږي کمپیوټر هم پرتی دي. نو د بجلۍ د نشت په وجه باندې زمونږ دا سیکټر چې کوم دی دا بیخي خراب دی. لهذا موږ دا مطالبه کوو چې په ټولې جنسۍ کې بیا خصوصا په تحصیل پلان غار په سکولونو کې سولرایزیشن سیستم ولګي د اوبو سیستم دی وشي او دغه شانته چې کوم د ټیچرانو کمی دی هغه په ټولې جنسۍ کې دی په ټوله ضلع کې دی. لهذا موږ د حکومت مطالبه کوو چې دا کمی دی پوره کړي او خاص کر ډېر زیات پوسټونه ویکن پراته دي. نو که ډي او افس ته یا ډایرکټریټ دا اختیارات حکومت تفویض کړي چې په هنګامي بنیادونو باندې دې کې برتي وکړي نو هغه به چې کوم دی نو ښه وي. خاص کر لکه موږ سره په خویدو بیادو صافو تحصیل چې کوم دی نو په هغې کې زمونږ د ټیچر برادري ډېره کمه ده. هغې کې چې کوم دی ډېر پوسټونه ویکن دي. نو که حکومت په هنګامي بنیادونو باندې دغلته دا کمی پوره کړي. دویم چې یو اهم څیز چې هغه موږ محسوسوو زمونږ ګرد های سکولونه چې کوم دي تقریبا په یو کې هم ساینس ټیچر نشته دی. لیبارټریانې هم کمی دي ساینس سامان هم کم دی. لهذا دې طرف ته د ساینس طرف ته د ساینس ایجوکیشن طرف ته او د ساینس ټیچرانو طرف ته لږه توجه پکار ده چې په راتلونکي وخت کې کم از کم د دې لپاره چې کوم کوټه مقرر شوې ده چې په هغې باندې د ساینس کسان واخیستلی شي او هغه دغه شانته پوره کړی شي. چونکې دا فیمیل چې کوم دی دا زمونږ 50% آبادي ده د ملک او دلته بیا زمونږ په ډسټرکټ مومند کې د هغې تعلیم ډېر کمزوری دی. که موږ د غټو غټو بازارونو ته وګورو یا غلنۍ شوه یا منډۍ شوه یا مطلب یا که غونډ شو نو دا چونکې د بازار سره تړلې علاقې دي. خو که دې نه موږ اطرافو ته لاړ شو نو دلته موږ سره په خصوصا په سکولونو کې ما مخکې هم ذکر وکړو چې زموږ ټیچر برادري ډېره کمه ده. ټیچر پوسټونه ډېر زیات ویکن دي او دغه شانته بیا په های سکولونو کې چې کوم دی نو هغه زموږ سره ساینس ټیچینګ چې کوم دی دا سټاف نش برابر دی. نو لهذا که موږ دې له مخکې یو پراجیکټ شروع شوی ډېر مخکې چې هغه به یې د ماشومانو ته اوړه ورکول او هغې له بیا چې کوم دی نو غوړي ورکول او د هغې سره دا چونکې غریبانان خلک دی نو ماشومان به زیات سکول ته راتللی او د هغې سره چې کوم دی نو انرولمنټ سیوا شوی. لهذا هغه پراجیکټ اوس ختمې شوي دي. نو که په داسې بنیادونو باندې سکالرشپ مقرر کړی شي ماشومانو ته چونکې دا زموږ ډېر غریبانان غریب علاقه ده او نو هغې سره به زموږ د فیمیل تعلیم دغه شانته مخکې لاړ شي. زه ما نوم سید ولی زه دلته هایر سیکنډري سکول کې زه ای سی ټي ټیچر یم او ایس او پی حواله باندې څو پورې چې د سکول تعلق دی نو موږ خپله د سکول د فنډ نه سینیټایزر اخیستي صابونونه هم اخیستي دي. هغه چې کوم ټمپریچر پې چک کوي سهار وختي زمونږ کلاس 4 ولاړ موږ هم سره ولاړ یو کوم یو سټوډنټ چې رادنده کېږي موږ د هغوی ټمپریچر چک کوو باقاعده هغوی د سینیټایزر لاسونه باندې سینیټایزر لګو او کلاس کې هم تاسو وکتل چې هلکان موږ د ایس او پي د هدایتو مطابق کېنولي. تقریبا 400-500 سټوډنټان دي. دغه شان 12 ټیچران دلته پاتې کېږي د لرو پرتو علاقو نه راغلي دلته پاتې کېږي نو د هغوی ته هم اوبه نشته او سټوډنټانو ته هم نشته. دغه مسایل که تاسو د دې ټي وي په واسطه باندې دا اجاګر کړه او دغه ته مشران ته ورسوله چې د سکول ته اوبه ورکړي. زما نوم مومن خان دی. زه د ګورنمنټ هایر سکول سیکنډري نه د ایس ایس ټي ټیچر یم. دغلته ماشومانو ته لومبنۍ مسله دا ده چې د سټاف کمی دی. ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول غلنۍ کې ګرلز نو هغې کې د سټاف مسله ده. اکثر هغوی ماشومان چې څومره دي هغوی ته تاسو ته موږ ساینس نه درکوو که د نهم واله دي که د لسم واله دي که د فرست ایئر واله دي هغوی ته ساینس نه میلاویږي. نو دې د وجې نه موږ حکومت ته دا درخواست کوو د اپیل کوو چې دوی ته د سټاف بندوبست وکړی شي ځکه که د دې ځای نه موږ که غونډ ته لیږو نو که غونډ ته ټرانسپورټ مسله ده هغه ځای کې بیا د هغوی سره تګ راتګ مسله ده جینکۍ دي نو دې د وجې نه هغه موږ بل ځای ته نه شو لیږلی. نو لهذا مهرباني وکړئ چې یاره تاسو دې ته د سټاف څه بندوبست وکړئ او چې یاره دوی ته هغه ساینس میلاویږي. اوس خو دوی موجوده دا بهانه کوي چې یاره موږ سره سټاف کمی دی دې د وجې نه دوی ته ساینس نه میلاویږي. نو مهرباني دې وکړي چې یاره دوی ته دغه مسله دا مسله دې زموږ حل شي. څومره چې موږ د پرنسپل یا د میډم یا د خپلو ماشومان نه اورو هغوی دا وایي چې یاره موږ ته دلته د سټاف مسله ده. بعضې لږ اکا دوکه سټاف شته دی بعضې یو نیم مضمون پړاویږي خو زیات مکمل سټاف نشته چې هغوی ته مکمل هغه ساینس او ساینس سبجیکټ مکمل پړاو شي. دې د وجې نه هغوی ساینس نشي ورکولی. خو مسله موږ ته د پاک سټډي د ټیچر ده چې زموږ د پاک سټډي ټیچر نشته دی هغه بل ټیچر چې کوم دی هغه کلاس اخلي موږ سره. او بله خبره دا ده چې دلته کې څنګه چې ملګري خبره وکړه چې ګیټ پاس یې نشته دی
یا داسې مونږ هلته کې بیا بار ولاړو ټایم زموږ ضایع کېږي مونږ خپل ټایم ته ځان راورسوو خو بیا لیوي والا چې کوم دی دا مسلې راته جوړې کړي دي چې تاسو ګیټ پاس نشته دنده نشئ تللی نو زموږ ډېر زیات ټایم په دغې خراب شي نو موږ دا ریکوست کوو چې یاره موږ ته دا هغه جوړ شي ګیټ پاس یې جوړ شي چې زموږ دا مسلې حل شي. سره د دې کالج یو سټوډنټ ولاړ دی د فسټ ایئر د ده نه پوښتنه کوو چې څه وایي د حوالې سره دوی ته څه مشکلات دي. موږ لا د کینټین مثلا دلته کینټین پرمنټ کینټین نشته ګورنمنټ کینټین یو سرکاري کینټین پکار دی ځکه چې دلته والو کېږي پکې او دریم لایبرري مسله ده لایبرري موږ ته پکار ده او کمپیوټر داسې پرمنټ لیکچرر نشته موږ سره کمپیوټر لیب هم داسې دغه کمپیوټر لیکچرر ډېر ضرورت دی موږ ته. خو ایز ا هول مطلب په عموماً ایریا کې چې کوم سکول دی ډسټرکټ کې چې کوم سکول دی هلته ډېرې زیاتې مسلې دي نو زمونږ دا ریکویسټ او دغه دی چې د دغه مسلو دپاره مطلب ګورنمنټ چې کوم دی او ایډمنسټریشن چې کوم ډپارټمنټ دی هغه د دې لپاره یو مین رول ادا کړي او سپیشلی د غلنۍ د اوبو دا مسله چې کوم دی دا مین مسله ده په دې باندې کار پکار دی. زموږ ساینس ټیچر چې کوم دی دا موږ ته اویلیبل دی او ساینس انسټرومنټ خبره ده نو ساینس انسټرومنټ دپاره موږ ډیمانډ کړی دی او انشاءالله دغه مسله به هم حل شي. ساینس لیب چې کوم دی انډر کنسټرکشن دی خو ایز ا هول په مومندو کې چې څومره سکولونه دي هلته ساینس ټیچر ساینس لیب ساینس انسټرومنټ چې کوم دی دا یو بیسک چې کوم دی پرابلم دی نو ډي او صاحب شو ډایرکټر شلو یا فرض کړه سیم شو چې هغه د دې نوټس واخلي او مطلب دا ټیچر چې کوم دی سکولونو ته څه کې دا اویلیبل وي. تاسو د استادانو خبرې مو واورېدې د ماشومانو مو واورېدې خو هغو دا وویللې چې دلته خو یو د سټاف ډېر زیات کمی دی بل ساینس ټیچران چې کوم دي دا هم ډېر زیات کم دي لیب چې کوم دی سیسټم دا هم ډېر زیات خراب دی همدغسې که موږ وګورو په یو غټ سب ډویژن بیځۍ سب ډویژن کې های سکول قدر ته هم نشته دغسې که موږ وګورو په انبار کې های سکول نشته دی په زرګونو آبادي ده خو که په بل طرف ته موږ وګورو نو 300 عمله ده په دې د دې رهایش بندوبست نشته دا د ډېر لرې نه راځي او بیا دلته 10 بجې راورسي 11 بجې بیرته چوټي کوي همدغسې که د جنکوی سکولونه دي نو ورځ په ورځ بدترۍ طرف ته روان دي چې د هغو دپاره د رهایش بندوبست نشته دی 4 ماشومان نن سبا وخت کې به دا په ضلع مومند کې تعلیم حاصلوي خو د تعلیم هغه سهولیات دې ماشومانو ته نشته کومې چې حکومت وعدې کوي نو حکومتي واکمندو له پکار دي چې د ضلع مومند د محکمه تعلیم کومې ستونزې دي د دې د حل کولو دپاره د زر تر زره غور کتونکو رپورټ تاسو کتو د ضلع مومند نه چې دغه ځای کې د تعلیم صورتحال دی تاسو واورېدل د شاکر الله مومند صاحب دا رپورټ په دغه کې که تاسو کتل یو ځای که موږ وکتل چې یاره دا کم تعلیمي ادارې دي د پرایمري په لیول باندې او یا د های سکول په لیول باندې خو ډېرې دي خو بیا چې کالج سایډ ته راشي نو هغه تعلیمي ادارې ورو ورو په کمېدو شي 4 کالجونه دي او په هغې کې د زنانو چې دی یو هایر سیکنډري سکول دی دغه شانې چې دی د تعلیمي ادارې په بره چې راځي نو هم هغه کمیږي او هم بیا په هغې کې د زنانو ریشو چې ده یا کم تناسب چې دی هغه هم پښکته راځي. داسې که تاسو وکتل دغه تعلیمي ادارو کې د تعلیمي استادان چې دي د هغوی نشتوالی دی د لیبارټرو نشتوالی دی د اوبو نشتوالی دی د بجلی نشتوالی دی نو یو خوا که حکومت دا دعوې کوي او دا وعدې کوي چې یاره موږ به تعلیم ته توجه ورکړې ده او یا دا قبایلي ضلعې چې وي دا د ضم کېدو نه پس په دوی ته ډېر زیات سهولیات ورکړي شي او 100 اربه روپۍ پیکج به ورکړي شي او دا تعلیمي ادارې به بحال کړي شي خو بل خوا دغه خلک چې دي ګیله لري چې یاره د کال نه سیوا وخت وشو دا اوبو غوندې بنیادي سهولیت دوی نشي ورکولی کلاسونه په هغه کې نشته دی په سکولونو کې نشته په کالجونو کې نشته د هغې لپاره ودانۍ نشته د هغې لپاره استادان نشته نو دغه خلک یقینا چې ګیله لري او بار بار مطالبه هم د حکومت نه کوي چې تاسو کومې وعدې کړې وي د فاټا انضمام نه وړاندې چې د فاټا انضمام نه پس به دا مسایل حل کړي شي نو زر تر زره دا مسلې حل کړي شي ځکه چې دغه خلک د 13 کالونه د 80 کالونه چې دي تعلیم نه محروم دي خو د 13 کالونه په خصوصي توګه د ترهګرۍ د وجې د متاثره سیمې وي نو د دې نه ډېر زیات د تعلیم نه وروسته پاتې شوي دي او بالکل یقینا چې د تعلیم نه محرومه پاتې شوي نو حکومت له دا پکار دی چې دا مسله زر تر زره ولا حل کړي او دغه سکولونو کې چې دي د اوبو د بجلی سهولت داسې نشي ورکولی نو سولر سیسټم دی ورته ولګوي چې دغه قبایلي ضلعې چې کومې دي دغه د تعلیم په دې منډه کې چې دي د دنیا سره روانې شي او دغه خلک چې نور د تعلیم نه محروم پاتې نشي. کتونکو د